ملګرو السلام علیکم ټول ته سلام کوم. دا مهال نه ورسېدو اخلاص ویلفیر ډېر تاسو کتلی شئ چې کوم په چارسا روډ د بهار میر سره دی. دا وخت رالو رمبو به یې ځان سره را روان کړو. رمبو دلته به ستا علاج کېږي. ښایسته دعا درته خلک کوي پوه شوې. او چې چا دعا لګي دې څه پته لګي څونه وخت یې په سړکونو تېر کړو. خالي دا خوا زموږ یو خوږ ورور خوا چاته ویډیو کړې وه هغه اسمان هغه ما کتلي وو خو هغه پرون دننه چا ویډیو کړ په ټیک ټاک باندې نو ما ته هغوی په دغه باندې میسج کړی هغوی هغه کوم ټیک ټاک ویډیو چې شوی وه نو په هغې په کمنټ کې ما ته یې لیکلي چې یار اجازه مې د دې سړي لږ مدد وکړه د دې سړي لږ مدد وکړه. نو ما ویلې زه وختي چې ناست وم په دې ځای کې روټۍ ته ناست وم خدای شته یو څه ډوډۍ مې خوړلی وي ما یار زه مو وبسې چې روان شوم په نیت صفا وم په زړه باندې روغ صفا وم او لکه الله د ټول خلک صفا ساتي په زړونو باندې. نو د دې د وجې چې زه څنګه ور روان شوم هلته نو هغلته د کمپلیکس مخې ته ماته یو څو ملګري دا ول د پولو لاندې وګرځېدم خو پولو لاندې ماته میلاو نه شو دا خو هغوی راته وویل چې یاره موږ سره راته لاړ شه په کارخانو پاټک سره دا رمبو نوم یې رمبو دی هلته ناست دی هلته راسره لاړ شه. نو موږ را روان شو چې هلته ورغلو شکر د الله نه غواړم چې الله بس ښه وه ډېر تکلیف هم راته میلاو نه شو. ګنټه دوه تکلیف لکه زه به دې ته یم چې دې ته هېڅ هم نه یو انسان زندګۍ بچکول په یو ګنټه دوه تکلیف باندې هېڅ هم نه کېږي. نو ګنټه دوه تکلیف راته میلاو شو خو دا هم ستاسو په مخامخ تاسو سره مې وختي وعده کړې وه چې دا زه اخلاص ته ځم هم به یم انشاءالله تاسو ته ښیم ځکه لکه د نورو خلکو لکه دا هم څوک رانه شي چې یاره اجازه دلته را روان کړو او په دغه ځای کې خالي راوسته واپس یې په دا روډ باندې راکوز کړو. هلکه دا ګیټ کولاو کړئ هلکه دا ګیټ ورکولاو کړئ. نو انشاءالله دا وخت په تاسو رالو اسپتال ته هلک چاپي راوړي انټر کېږو را چاپي ول اوس انټر کېږو ته دا نیټونه ولګوه نیټونه ولګوه دا پېپسي ده دا وخت را روان یم دا هم ستا ټول ملګري دي صحیح ده که نه څنګه چې ته وي دغه هندي خلکو دغه دا ستا غوندې د کومو کپړو کې چې ته یې د ده حالات ته وګورئ د دې کپړو ته دا زندګي شي دا د انسان ژوند شي د یو بینچي د دې عبرت تاسو ولې دا وګورئ دا هم څه چې تاسو هم دا وخت تېر کړی همدا وخت تاسو باندې تېر شوی دی باندې که نه زیات باندې دا وګوره رمبو دا دې هلک ته اوس وګوره دا ستا نه بسارو پوه شوې سم سړی به نه جوړ شي ښه برابر سړی به شي ښه دروند ناستې پاستې جومات ته ناستې پاستې ته چې څنګه یې اوس موږ ته وګوره موږ ستا نه ښایسته ځوانان یو داسې بسفاده ته ومرې تا نه زه زیات وم پوه شوې تا نه زه زیات وم ستا نه زه زیات وم دا ستا حال ډېر زیات ښه دی ته ډېر زیات په ښه دغه کې مطلب ښه جامه اضافه کړه وجه یې په روټۍ هم درته کېږي او دا زه خو وایم چې بېادبې رماپې د دې کس نه به د ټولې دنیا نفرت دي خو اجاز صاحب ړه ته موږ اریان شو چې په دې لاس اچولی دی ځان ته یې رانږدې کړی دی دا وویل د اجاز صاحب هلته وګوره د دار ځکه الله پاک دا د نشې د وجې دې حالات ته راغلی دی دا سم څخه خسته انسان دی. اخلاص فاؤنڈیشن اخلاص فاؤنڈیشن زنده‌باد اخلاص ویلفیر فاؤنڈیشن زنده‌باد اجاز خان زنده‌باد کاشف علی زنده‌باد اجاز خان زنده‌باد رمبو زه ملګرو الله م ښه ساته الله م خوشحاله ساته الله م آباد ساته ډېر ټایم مې نه واغست بښنه غواړم والسلام.